خیر سردار ته کوا ستا په نیت زه نه در سره کوم چې د خپله جیب یې مصرفوم دا مکتب زه جوړوم خو ستا سره ښه خوند ونه کوي چې ناکي خنډونه جوړوې زور دې ولیدی ها انارو مچ څو کلونه مخکې په کندهار کې حتی تر 50% تاوان زیات شو تر 50% تاوان زیات شو د انارو مچ انار تخریبوي او انار مستوي دا یو حشره ده دا یو بل مضریت دی د انارو مچ د ستنې په شکل باندې اویپوزیټر لري چې هګۍ اچي بیا په انار باندې کښېني نیش ورنه نباسي او هګۍ تر پوست لاندې اچي بزګران سربیره د هوایو باندې پاشي ولې خبر نه دي چې د انارو مچ تر پوست لاندې هګۍ اچي چینجان یې تر پوست لاندې دي بس دا حشره ده چې یو مهم د باغداري آفت دی انارو ته زیات تاوان رسولی دی د بزګر په ژوند کې د عام ولس په ژوند کې یو ډېر منفي تاثیر لري ډېر منفي رول لري دا حشره ده د خټکي مچ یو بل مثال ورکولی شو په بولدک کې خټکي کېږي او د بولدک د خلکو اقتصاد پر خټکو باندې ولاړ دی د خټکي مچ ورځي او د خټکۍ ورستي د خټکي څخه تغذیه کوي دا یو بله حشره ده چې دا یو ډېر مهم کرنیز آفت دی او وجامیې ته خصوصا کروندګر نفوس ته ډېر زیات تاوان رسوي د انارو مچ ته که راسو د دیو د کنټرول ښه لاره څه شي ده بزګر ته موږ څنګه ویلی شو چې ته انار کنټرول کړه د انارو مچ خزانه یې چیرې ده ذخیره یې چیرې ده په هغه انارو کې چې د انارو په سر کې راځړېږي او د کلونو کلونو راهیسې شکول سوي نه دي د یوه کال انار و بل کال ته پاتېږي په باغ کې او په هغه کې د انارو مچ هګۍ اچولې د هغه کې هلته هګۍ و کپسولونه پراته دي کله چې شرایط برابر شول شرایط مساعد شول د حرارت درجه برابره شول بېرته هغه هګۍ په چینجي باندې بدلېږي او په مچ باندې بدلېږي راځي و کرنیزې ساحې ته و پښتونو ته بیا د انارو باغونه تر خپل حملې لاندې راولي پس موږ بزګر ته وایو چې شاخبري باید په مني کې وکړي هغه شاخونه چې هغه درزونه لري او یا مرضي دي هغه باید ښکته سي د شاخبرۍ په اصولو مطابق باید شاخبري وسي بل نباتي پاتېشونه څخه یو دغه انار هم دی چې په انارو باندې راځړېږي تاسې وګورئ په باغو کې د 3 کالو انار د 2 کالو انار راځړېږي دا یو ذخیره د آفاتو ده بزګر باید کوشش وکړي دا راوشکي ویسي ویسوځي تر څو د انارو مچ پاتې نه سي تر څو د آینده کال دپاره هغه بیا تکثیر نه سي راډېر نه سي پس دغه یې ذخیرې دي پس زموږ توصیه و بزګر ته دا ده چې د حشراتو د آفاتو د کنټرول دپاره یوه ښه د کنټرول لاره یې دا ده چې کرنیز مدیریت باید دې ته رشد ورکول سي بزګر ته باید معلومات تازه ترین معلومات هغه چې هغه د آفاتو د کنټرول په اړه باندې ښه مؤثر دي دا معلومات باید ورسېږي نوې ټکنالوژي باید بزګر ته ورسېږي تاوان یې چشتي چې دې آفاتو رشد کړی دی په کرنیزه ساحه کې یا په افغانستان کې د آفاتو نفوس ورځ تر بلې په زیاتېدو دی د دې تاوان اصلي عمده دلیل یې چشتي دوی کیمیکلز استعمالوي نباتي دواګانې استعمالوي د حشرې پر ضد باندې دا چې دوی حشره کنټرولوي پنجسایډ استعمال کړي د دې په خاطر باندې چې دوی حشره کنټرول کې مایع کودې ورکړي دوی د دوا په نامه باندې پس د دغو خودسرانه دواو استعمال د دغو خودسرانه زهرو استعمال په کرنیزو ساحو کې یو د عمده لاملونو څخه دا سوی دی چې کرنیز آفات یې په کرنیزه ساحه کې را ډېر کړي دي و بېغمه اوسه بېغمه اوسه و
صحیح دی صحیح دی خو ګوره زه خبره درښیم سیمټ زه در استوم خو تاسې هم لږ احتیاط کوئ یاره لږ په ګډه وئ بېغمه اوسه بېغمه اوسه هغه پیسې بس زه در استوم بېغمه اوسه بېغمه تاسو خپل کار کوئ صحیح صحیح د خدای په امان خدای په امان ښځې یو ګلاس اوبه خو راوړه سمه ده ستړی مه سې خیر اوسه مبارک دې څه نن ډېره خوشحاله معلومیږي خبر سوم چې نن دې ورور راغلی و خیر اوسې سلامونه یې در باندې ویل وعلیکم سلام ولې داسې ژر ولاړې داسې تلوارې وو خو تا به ورته وویلی چې پاته سوی یو څو شپې ما ورته وویل چې پاته سه ډول کارونه مې بیخي ډېر دي بیا به بل وخت راسم د اکا د لور واده مې دی خبرولو ته راغلی و ای سړیه په کومو سوچو کې ولاړې مالکه ستا اجازه یې زه به یو څو شپې ولاړه سم دا واده به م تېر کړم د نورو دوستانو سره به م ووینم یا اوس نه سکلی بیا به بل وخت ګورو ای سړیه زما ګناه څه ده زه چې کله تا ته د پلار د کور ووایم ته یې پلا یوه بانه وکړې بیا بله درته ومې وویل چې نه سکلی نه سکلی نه سکلی هر وخت ستا د قریبانو ودونه وي چې سچ یې درته کړی نه وي بیا روانه یې خیر دی سړیه موږ ټولو خویندې په دغه مو شادي کې سره یو ځای کېږو زما د اکا مسافره لور هم راغلې ده هغه به م ووینمه بس که ښځې ولاکه قدم راڅخه واخلې ولاړه څه ډوډۍ راته راواخله زما دې د وروره څه ښه نه راځي ته د کاکا د لور خبرې کوې ګوره زویه داسې نه چې په ما باندې مځکه خرڅه کې او ته مې شی ونه کې دا شرکت چې دی دا پوهه غواړي دا خط غواړي ستا چې څه زده دي ګوره تا د عطاګل غوندې سړي سره کار ونه کوي نو ته به نور څه شی وکړې یو خو ته به موږ ولاکه باور وکړې هر وخت چې موږ د یو شي درته وایي ته ورته دا نسې کولی بیا شرکت څه پوهه غواړي او ته عطاګل وګوره څه شی زده وه خپل نوم لا ولاکه لیکلی سي زه خو لا ښه ما یې در اومه صنف پر مکتب ویلی دي ډېر ښه مکتب دې ویلی دي په څه شي پوهېږې بس ته خبرې مه کوه په دې کې ستا کار نشته دا زما او د بابا کار دی ولې زما کار نشته زه دې کور نه یم بس تاسو جنګونه مه کوئ د عطاګل نوم مه اخله عطاګل که خط نه لري هغه بیداري لري هغه دونه بیداره دی چې ولاکه ستا پلار په هغه پسې ورسېږي تو خیال زویه صحیح دی بابکه چې ته په موږ باندې باور نه لرې نو بیا مه راته وایه چې ولې کار نه کوې ولې نه درته وایم چې تا ته ونه وایم چا ته ووایم چې کار نسه کولی پوړنې پر سر که په کور کې کښېنه ملا دې مات څه دی په دا سپینه ږیره ګټم درته راوړم او ته خورې زه خورم ځه ته ور ماته مه راکړه ما ته ډوډۍ خدای راکوي ولاړ شه زما په کار نه یې در سره ګوره بابا ولې ناکې خلک په ځان پسې خندوو د ده دې مخ ته وګوره او دې کار ته وګوره السلام علیکم حاجي صاحب خدای راوله وعلیکم سلام بلوک خیرونه یاسیمه سلامت شکر ته څنګه یې ښه سره بخیر یې ښه څنګه دی ګلو خوارۍ دی په څه کار اخته یې حاجي صاحب بیکاره یم کار نشته بس هسې یو لږ مریض یم ولې ګلو د څه مرضي ده خدای دې خیر کړي ولې یو ډاکټر ته نه ځې ولا حاجي صاحب پیسې نه لرم ډاکټر خو م پیسې غواړي اوس داسې سره مفلسه یم ورپې مې ولاکه چسپېږي یاره ګلو ما سې غږ کوه چې مفلسه کېدلې عطاګل خو دې نه دی خوړلی لیونی ته څه غم کوې دا واخله ځان ته به دوام په رانیسې سمه ده یاره حاجي صاحب خدای دې کامیابه لره بس وایم ته ژوندی موږ به فکر که سره نه کوو وایم دغه د لونګ دی یو ګاډۍ خاشي دي دغه به لا بس ور وزغلوم بس سټیپ لاړ سم بس دوا به ځان ته را کامیابه یاره وایم خدای دې غم مه راکوه حاجي صاحب خدای دې کامیابه لره
اوس ماته اجازه ده و ګلو جانه په مخه دې شه څه او که کوم خدمت په ما غږ کولای شي په شپه او په ورځ کې رښتیا وایي ګلو جانه ته خو اوس د خیر سره ځې ډاکټر ته داسې به وکړې دغه به درسره واخلې دا پیسې به بوته به هغه پیشي پاکټ والا ګولۍ او 4 پاکټه درسره راوړې سمه ده بس د صفر سترګو ګوره هغه پاته پیسې چې سولې هغه به ځان ته یو جوړه پاپړي چمپلان رانیسې بس د سترګو حاجي صاحب بس دا اوس دا اوس لاړم هم په تخته به بس ګولۍ انشاءالله ستاسې کره در ورسوم الله مو غم مه راکړو یاره حاجي صاحب ته دې یې دا دنیا یې کامیابه سړی الله دې غم مه راکوه بابکه توکل پر خدای دی هم که دا کار سم شو په یو کال کې جولاکه به شیکم بل د دې سیمې خان زه درته وایم زویه داسې نه یې چې مځکه مو هم د لاسه ووځي او دا کار دې هم سم نه شي وم بابکه زړه نازړه مه کېږه توکل پر خدای دی هم ته خدای ور په خپل نسیم زوی باور وکړه که مې د موټرانو او جایدادو خاوند نه کړې نو زما نوم به هم نسیم نه وي بیا بل نوم را باندې کښېږده توبه خوله مې خطا وته د یخچال نه څه به ښه یخ شربت راوړم مېلمانه به هم وخورې ځمه چې راوړم خان صاحب خدای مو راوله ما وده ډېر استعداد ورته وایستې موږ یو مشکل لرو ما دا زموږ د سیمې پل نړېدلی دی که اداره جوړ کړئ ډېر به ښه وي زه اوس دا کوچني کوچني کارونه نه کوم تاسې خطا وتلي یاست چې دلته راغلي یاست تاسو ته مشکل لرئ خان صاحب دا زموږ د سیمې وله بیخي ډکه شوې ده که دغه دې راکار کړه ستا به مهرباني کورولانۍ وبلي دا چې اوس ما وخت ضایع کړي ځای مو خلاص کړ ما چوکاټ خلک راځي راځي دلته د وزیرانو سره مجلس لرم یار یې شربت وڅښي کښېني بیا ولاړ شي څه وایې خدای دې خوا کړه دې غریبانو ته شربت وکړي دا په شربت نه ځئ ځئ راځي ځئ چې بیا مو ونه وینم نه که مو زما وخت را ضایع کړي بیا مو ونه وینم بابکه ها بابکه په کومه سوچو کې ولاړې ښه نسیمه زه دا کاش به دې د خیره بابک په کول وکړي خو په یوه شرط بابکه هغه بیا کوم شرط شرط مې دا دی زه چې دا شرکت به نو زما په نامه کوې بابکه شرکت به ستا په نوم کړم او په شا کې چې کومې لوحې دي پر هغه به ګردستان نوم وي بس زویه زما هم دغه د زړه ارمان و چې زما نوم پر یو شي ولیکل سي بابکه د هغه ارمان به دې د خپل زوی نسیم در پوره کړي راځه بابو کښېنه زویکه په څه اخته یې دغسې مور
دلته یو نوې پروژه مې نیولې ده، د هغې کاغذان مې سره یو ځای کوله. زویه رینګل به زنګ نه یې راوالی، ده ویله ول زه بالا راځم، هلته یې ګزاره ډېره سخته ده. و مور پرون چې زنګ راوالی و خبرې مې ورسره وکړلې، شکر دې ښه وه، خدای څو ورځو کې به راسي. او بل ما دا ویل مور دا سکینه نه کې ناجوړه ده، که مازدر و ډاکټر ته بوځئ او نه کې دوا موا ورته واخلئ. زویه هېڅ بالا هم نه ده وهلی، ناکه دې پیسې مه پر خرڅوه، ټګماري کوي. یا مور ټګماري نه کوي، پر هغې ټوله شپه په عذاب وه. یا زویه ته د دې ښځې په ټګماري نه پوهېږې، دا ښځه زه ښه پېژنم. زه جانه موټر صفا شو. ته موټر در وباسه، زه در وځم. مورې ځمه دفتر ته، ستا خو شی مې نه وي په کار. زویه شی مې نه دی په کار، خو یو نوکی مېوه درسره راغله. په سترګو د خدای په امان مور. په مخه دې ښه شه، دعایې کوه. ګاونډ دې پاک دې د هرې بلا وساته. جناغه السلام علیکم. وعلیکم سلام. سړی مسې زلمی. شکر دی خیر په نصیحت ته څنګه کور کې خیرات دي؟ شکر دی الحمدلله. تاسو څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ روغ څنګه دي؟ درسونه دي څنګه دي؟ ولا شکر دی. میده اخته یو جناغه. ښه دا خدای دې کامیاب لره. دغه مې ویل زه سبا د خیره درځم هغې خواته، هلته مې په یو دفتر کې کار دی. ما ویله که یو شي مې ته ضرورت لرې غږ وکړه، زه به د دې خوا دروم. یا خیره سه شی مې نه دي په کار، خیرات خو به یې په دفتر کې چیشکه و دلته دفتر والا دې مؤسسه ده، دوی ټلیفون راکړی و، ما ته یې ویله چې دلته یو پروژه ده، دا موږ غواړو چې تا ته یې درکړو، ته به د دې پروژې مشر سې. نو په دې خاطر زه ورځم یې ویل د هغو سره وینم. ستا څنګه خوښه ده؟ ما ستا سره به سلام وکړم چې ورسم که نه ورسم، دا کار وکړم که نه وکړم. ولې نه جناغه دا خو ډېره ښه خبره ده، زما به ورسره خوښه ده. نور ته په خپل کار ښه پوهېږې. څه حال دی په کور کې؟ څه حال دی؟ کاکو ورېنداره و پلوشه و زړګی ټوله ښه دي؟ شکر دی ټوله ښه دي، جوړ روغ دي، بیداره دي. سلامونه درته وایي. وعلیکم سلام. څه خدمت؟ که دې شی مې په کار و بیا زنګ راته ووهه. بس خیر اوسه، کوم خدمت نه لرم، مهرباني. هسې بس په مخه دې ښه سه. السلام علیکم شیران. وعلیکم سلام. جوړ په خیر، خیر و خیرات دی؟ خیر دې په نصیحت. څه دې په وکړه؟ په کار څنګه شو؟ کښېنه شیرو، ته خو چې دا چوکۍ ورراکړه کار وسو. څه وایې دا زایم زور ته خو بیا دا پرېږده چې زه ته کښېنه شیرو، کار خراب دی. زایم زور پرېږده خوشحالي ده. شیرو ته کښېنه، د بل مشکل جوړ شو. د څه شي مشکل پوهېږې؟ ته خو کښېنه چې درته وایم. وام پلار ته مې د شرکت وویل شیرو راسره ویې منله. د مور شي دی د وادي څه؟ خو همدلته بل مشکل جوړ شو. څنګه مشکل؟ هغه ویل چې دا شرکت به زما په نامه کوي. څه شي؟ ستا د پلار په نامه؟ و شیرو زما پلار راته ویله و زه پیسې در کوم، مګر په یوه شرط باندې چې هغه شرکت زما په نامه کوي. زما ډېر لوی ارمان و زما په نامه یو ځای جوړ شي. څه کوې شیرو؟ بس زه ولاړم نسیم جانه، زما یې د خدای په امان پوهېږې. ته خو ودرې هغه ته چیرې ځې؟ ته خو همراته چیرې ګوره ځې؟ نسیم جانه زما در وس بلا تېره ده پوهېږې. ته د یو بل چا سره شراکت وکړه. هم ته راسه کښېنه، چیرې ځې؟ یو فکر به پر وکړو. زما مغزه کار نه کوي، هېڅ فکر نه شم کولی پوهېږې. هم شیرو زما ملاک ورسره خوښ وي چې شرکت یوازې ده په نامه شي، نو زما چیرې ورسره خوښه وه. ته راسه کښېنه. ښه نو په فکر به نو څه سره جوړ شي؟ څه فکر به پر وکړو پوهېږې؟ هم ته راسه کښېنه، یو فکر به پر وکړو. ښه سمه ده راسه.
خدایه څنګه د خوشحالي کور و زما د کور یې څنګه د غم کور جوړ کړی دی خدایه یو خو مسافر دی دا بل د مینې مزدور شو ورځ په ورځ په دې کور کې مې قدر کمیږي د یو پیاله چای امید نه لرم چې څوک یې راوړي زما مخې ته یې کښېږدي څه خبر یم د زما کور چا را نظر کوي زما د خوشحالۍ د کوره یې اوس د غم کور جوړ کړی دی د پلار د کور یې دغسې د غم کور جوړ کړی خدایه خدای د شیرینو وروڼه یې ور وباسې بابو ته ولې شراوې کوې ما ورونو تا ته څه بد رسولي دي چې ما ته هر څه وایې زه څه نه وایم خو زما ورونو ته شراوې مه کوه چپکه ژبه ولې بیا دې ژبه شروع کړله خدای تعالی مو کور خراب کړه لکه زما د کور او زما د ژوند خوشحالي چې مو واخیستله کوټګري ته دې خپلو کوټې کوه بیا دې شروع کړله ستا مور له کوټګره وه تاسو ټول کوټګران یاست شیطانې منافقې خدای تعالی مو هغه ټوله کمپنۍ در ختمه کړه خدای تعالی مو هغه ټوله کورنۍ در ختمه کړه مور دې دغسې لکه زه چې یم تاسو خو په کور اموخته یاست مور دې دا کوټګره ده ماته ژبه مه راچوه زه ستا پروا نه لرم د یو ګیلاس اوبو امید نه لرم چې رایې وړل ته راته کښېږدې ته صبر وکړه چې ور د خدای والي عطاګل راسي دا د مینې مزدور بیا به زه ستا سره جوړه سم په دې کور کې به یا ته یا به زه بابو د خدای روی ته وګوره ما ګناه راوښیه ما په تا څه کړي دي زه خو خپل خیاطي کوم تا زما ټول ژوند را تباه کړي ما ستا ژوند در تباه کړی دی او که تا زما ژوند را تباه کړی چپ سي بیا مو څه جوړ کړی دي په کوڅه کې ټول خلک ستاسو چیغې اوري چې مې په دې کور کې نشې ساتلی زه نور په دې کور کې نه کښېنم زه په دې کور کې نور امید نه لرم زه بیا بل زوی ته ځم ورځ په ورځ په دې کور کې قدر کمیږي تر دې شو چای راته راوړي تر دې شو ګیلاس اوبه راته راوړي زویه که ژبه راسره چلوي په کوټ یې لیونی کړی یې زما د خوشحالۍ کور یې په غم کې ښځې رالړلی دي نور د دې ښځې طاقت زه نه لرم نور زه په دې کور کې نه کښېنم په دې کور کې به یا دی یا به زه یم یا به دی یا به زه یم په خدای که ما بابو ته هېڅ ویلي و بنده که دا خوله دي که د بله ورځ په دې کور کې زما د مور قدر عزت نه و کړی زه به دا هېر کړم چې ته زما مېرمن او زه ستا خاوند یم وایي زما قدر خو په دې کور کې نشته دا کور یې لکومه زه نور ځمه زه نور په دې کور کې نه کښېنم زه ځمه رینګل ته زه به خپل زوی ته مې بس که مور بس که په دې کور کې به ستا عزت کېږي او که بله ورځ دې تا ته داسې په بد نظر وکتل نو درته ومې ویل ښځې چې لا سترګې دې راکاږم د بل څوک لرم خو دا یوه مور لرم درځه مور درځه ځه ولاړ د یو پیاله چای امید نور لرمه تمامه ورځ په دې ګودري راته ګوري ژبه راسره کوي ای خدایه ته خو دا هر څه وینې ګورې په دې کور کې زما سره څه کېږي